ما لګوي د برمل غین ولګوي چې تیر نجار سم لګي ورته ټیپو کې دوستانو دا د پاکستان دا د مردګاوه دا اسماعیل ملنګم دا د سپی دا ګلخان استکې دا بې غیرت ټول بلاک کوي وی آی پی اوس ته لیرو شوی خو منډه دا د پاکستان بیرغ په غینو سره هغه داسې لکه ګرونه پکې پاتې دي شرف زه کله غول کول د پاکستان په بیرغ مو کونه پاکوي کونه زنده‌باد انډیا زنده‌باد انډیا زنده‌باد مودي थैंक यू एनपी اسلامی امارت مودی تدا سے خیستہ بدلا کرے एनपी थैंक यू सो मच زندہ باد دیوی افغانستان زندہ باد دیوی آفرین فرایدون دے زندہ باد وی دی پاکستان دی بیرغ مخه ته غول او سوټي وکي غول او سوټي دی پاکستان دی بیرغ مخ کې واچوي زندہ باد بمونه زندہ باد هندو زندہ باد افغانستان زندہ باد انڈیا زندہ باد شاہ رخ خان زندہ باد سلمان خان زندہ باد قدیر خان زندہ 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 آباد ټول ډاکټر نن پاکستان ولې عمران خان هم راخلاص کړي عمران خان هم چیرته د اشرف غني خو ښایسته په آباد ناست د زموږ سیاسي خو مزې کوي مزې ملا برادر غنیم په چوکۍ کېنولی په باچایي او ملا اشرف غنیم په ریټایرمنټ ولېږه تاسې خو په بندیخانې کې ساتلی دي موږ اشرف غني خو ښه د ریټایرمنټ ژوند کوي د ریټایرمنټ و ډاکټر چې شي دی اسو خو عمران خان په ځان باندې منډینن پاکستان ته ولې د سکنځلې کوي خلاف شوی څه درته ویلي چې ورته ویلي عمران خان په ځان چېسته منډم بیچاره هغه الریډي په بندیخانه کې د عمران خان خو په ما ګران د زړه مې ورته خراب ده دا ګلخانانو ته مې داسې د پاکستان بیرغ لګوي دوی ورته عمران خان په غنج کړی ده تاسو عمران خان بندي که ګلخانان تاسې ورته دا بیرغ هغه کوي دا بیرغ ورته وسوځوئ اوس که عمران خان و مودي سره به یې څنګه ښې خبرې کولې شهباز شریف خو هېڅ هم نه ورته وایي وای ویر خو ویر د خو ارمان مې دي د تاسې خیال یې غینده نینا زه تا ته یوه قصه وکړم ښه یو سړی مسافر و لکه ګلخان غوندې دوبۍ کې و دا کلي ته ته نو دوبۍ کې ځان ته ریزر واخیسته ښه ښایسته یې خپل غین ورښیي اوس دوستان په ټول خبر و چې سړی دوبۍ نه ځي ورمې ته مومندو ته ځي غین یې رخیالی دا صابر ده نو زه کله مومندو ته لاړه ښځه یې مړه سوې وه نو دوستانو یې ورته ویلي چې ویر خو ویر ده خو ارمان مې دی تا خیاله یې غین ده اوس ویر خو ویر ده انډیا خو مودي خو حمله در باندې وکړه خو ارمان مې تاسې په دا بندیخانه کې پروت عمران خان ده زنده باد دې وي کمال پې پوه سو دا خبره بیا درته وکړم وایي صابر له سعودي نه ته مومندو ته خپل غینې ورښیه چې هلته باندې غول به یې وښځه ونه څه لکه چرګه راته داسې ډاډه پرته وي او هلته چې لاړه ښځه یې مړه سوې وه نو بیا له امریکا نه شیرزاد ورته زنګ وهلی و چې شابره ویر دا هغه وکړئ که نه وه دوستانو دا څه سي مصیبت ده دا هغه وکړئ دا لایف ډبل ټیپ کوئ شیشه ډبل ټیپ کوئ ډبل ټیپ وکړئ لایف شیر کې دوستانو شیشه وټکوئ شیشه وټکوئ هغه لایف بندېږي دوستانو اتې صابر چې لاړو نو بیا شیرزاد له امریکا نه زنګ ورته راوهلی وایي صابره ویر خو ویر ده خو ارمان